سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ او د صحت په جامو کې راته اوسئ ملګرو زه یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره راغلی یم په دغه ویډیو کې ښیم چې موږ تاسې څنګه کولی شو د FG کوین د پري مایننګ د بیټرۍ شلم لیول خلاص کړو په دغه ویډیو کې مکمله طریقه د ویډیو تر پای پورې درسره وګورئ ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره شیر کړئ ملګرو نور وخت ونه نیسو ورځو د ویډیو په لور سلامونه ملګرو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ ملګرو را به شئ FG کوین پرینټ کم چې لیکلی همدغه ژبه باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ لږ به انتظار شئ تر څو د FG کوین د پري مایننګ صفحه خلاصه شي دا دی ملګرو د پري مایننګ برخه خلاصه شوه دلته ملګرو زما سره 960 FG کرنسیانې دي را به شئ ملګرو په دغه بوسټ باندې به کلیک وکړئ په دغه کله مو چې کلیک وکړ دلته تاسو ته د لیولو برخه خلاصیږي ملګرو شلم لیول چې خلاصیږي هغه په 680 FG کرنسیانو باندې خلاصیږي نو 9 لیول خلاص ده اوس غواړم چې شلم لیول خلاص کړم او ماته اوس روزانه راکوي 80 FG کرنسیانې او دلته ملګرو زما سره 960 FG کرنسیانې دي نو را به شو ملګرو د FG کوین د پري مایننګ د بیټرۍ شلم لیول به هم خلاص کو را به شئ ملګرو په همدغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ ښه ملګرو په دې اپشن باندې چې تاسو کلیک وکړئ ډایرکټ لیول خلاصیږي ما کلیک وکړ ملګرو دا دی په بریالیتوب سره د FG کوین د پري مایننګ د بیټرۍ شلم لیول خلاص شو اوس دلته زما سره 80 FG کرنسیانې پاته سوې او یویشتم لیول ملګرو چې خلاصیږي هغه ته باید موږ ولرو 210 FG کرنسیانې او اوس ماته راکوي د ورځې په 4 ساعتو کې 2 FG کرنسیانې او دلته خو ملګرو لیولونه ښکاره کوي ملګرو لیول ډېر اسانه خلاصیږي که تاسو کوینونه جمع کوئ او لیولونه خلاصوئ مخکې ملګرو دلته ماته په بیټرۍ کې 80 FG کرنسیانې جمع کېدي اوس به تقریبا 2 FG کرنسیانې ماته جمع کېږي د ورځې په 4 ساعتو څومره چې لیولونه خلاصوئ هغومره ستاسو کوینونه زیاتېږي څومره چې تاسو د بیټرۍ لیول خلاصوئ هغومره ستاسو کوین زیاتېږي نو ملګرو نور وخت مو نه نیسو د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو هم کولی شئ چې د FG کوین د پري مایننګ د بیټرۍ لیول خلاص کړئ که هغه اول وي که دوم وي که دریم وي که هر لیول وي مشکل نشته همدغه ویډیو په مطابق باندې خلاصیږي فقط کوینونه جمع کوئ او لیولونه خلاصوئ ملګرو په لرونکي وخت درته غواړو د الله په امان